په میدان وردګ ولایت کې د لومړي ځل لپاره د آریانا افغان صحي علومو انسټیټیوټ چې د غاښونو پروتیز، نرسنګ، قابلګي، فارمسي او د طبي ټکنالوژۍ څانګې لري په فعالیت پیل وکړ. د یاد انسټیټیوټ مسؤلین وایي د اسلامي امارات په راتګ سره په ټول هیواد کمن راغلی او اوس د دې وخت دی چې خپلو خلکو ته د تعلیم زمینه برابره کړو. الحمدلله ځکه په تعلیم سره روښنايي منځته راځي او که چیرې څوک تعلیم ولري نو هغه به خامخا د ژوند ښې لارې پیدا کوي ځان ته او کاري زمینه خپل ځان ته پیدا کوي، خپله کورنۍ به یو چراغ پکې ګرځي په کورنۍ کې. یعنې زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ تعلیم یافته ځوانان ولرو. بې تعلیمه هېڅ نه ده جوړه، ځکه که بې تعلیمه وي نو خپل موږ ژوند به هم راباندې بار وي او بل چاته هم کاري زمینه نشو برابرولی. خو الحمدلله زه په دې ډېر خوشحاله یم چې دا خلک تعلیم وکړي، د دې سره به ډېر زیات پرمختګ وکړي، دا خلک به پرمختګ وکړي، کورنۍ به پرمختګ وکړي، دغه ولایت به راپورته شي. په رښتیا سره چې د ډېر وخت نه د هیله او آرزو وه چې په دې ولایت کې د روغتیایي علومو یو انسټیټیوټ جوړ کړو. خوشبختانه چې نن یې تاسې افتتاح ولیدله او دغه د روغتیایي علومو انسټیټیوټ زموږ او تاسې یو ورور چې د هلمند ولایت اوسېدونکی ده هغه دلته پانګونه وکړه او په دې ولایت کې د انسټیټیوټ افتتاح کړه. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي د دغه انسټیټیوټ هرکلی کوي او وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نشو کولی چې کابل او یا هم نورو ولایتونو ته د زده کړو لپاره سفر وکړي. ډېر مشکلات و یقینا ځکه چې د له دې ځایه مثلا محصلینو به تر کابل پورې کرا ورکوله، هلته به د اتاقو مشکل و، اتاقو کرایې جګې وې، عموم کې داسې اقتصادي مشکلات خلکو درلود، ستونزې یې درلودې. نو دا د دې ولایت لپاره یو لوی پرمختګ ګڼو. تر نه خوشحاله یو ځکه چې موږ ته نږدې د خپل کور ته رسیدګي کوی سو، چېرته مسافري ډېره سخته ده، مالیات مشکلات خلک لري. د میدان وردګ ولایت ځوانان د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې ترڅنګ د وردګ پوهنتون ته د صحي علومو پوهنځی ورکړي ترڅو په لوړه کچه په دې برخه کې زده کړې وکړي.